بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي امارات استخباراتو مشر وایي په افغانستان کې ګرمه فزیکي جګړه پای ته رسیدلې، خو فکري او سړه جګړه لا هم دوام لري. باختر خبري اژانس لیکلي له دې خبرو موخه هغه مخالفې څیرې دي چې د اسلامي امارات د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. د اسلامي امارات ټول لوړ رتبه چارواکي تل په دې ټینګار کوي چې خپلمنځي اختلافات باید پای ته ورسیږي او د یووالي لپاره کار وشي. خپلمنځي اختلافات ته څوک او څنګه لمن پراخوي؟ آیا اوس هم د کرکو شیندلو لپاره ځای شته که څنګه؟ له ګرمې فزیکي جګړې پای او د فکري جګړې دوام څه رسوي؟ سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. زه حمیدالله لال زوی یم. په بحث کې راسره دلته په سټوډیو کې خپلواک ژورنالیست آصف وردګ صاحب ده او د سکایپ له لارې راسره د پوهنتون استاد احمد سعیدي صاحب ده. مېلمنو ډېر ښه راغلاست، په خیر راغلی، ستړي مه شئ. وردګ صاحب، بحث هم غواړم له تاسو را پیل کړم. د ګرمې فزیکي جګړې پای او د فکري جګړې دوام ستاسو له نظره څه رسوي؟ د هستیختن جلال شانه په نامه جناب لرزوی صاحب نومای تاسو ستاسو همکاران هم در رنګ ستاسو ډیرو درنو او قدرمنو کتونکو ته سلام او درنه او ستاسو محترم میلمه چې موږ دوست علمی شخصیت یو هیواد ملی شخصیت سعیدی صاحب ته هم سلامونه او درناوی. د چې خارج ته تللی زه موافق نظر نه ورته لرم. افغانستان دغو استادانو ته ضرورت لري، خو کله د جبر د تاریخ هم داسې وي. مهرباني پوښتنه څه وسه؟ پوښتنه دا ډول وه، د فکري جګړې پای په ټوله کې د ګرمې فزیکي جګړې پای او د فکري جګړې دوام ستاسو له نظره دا څه رسوي؟ جګړه وحشت دی، بربریت وي. یو د یو هیواد هغه حیثیتونه بربادیږي. په ډیر تاسف افغانان ډیر د جګړې سره علاقه نه لري، مګر یو شی دی چې د خپل حیثیت د ناموس نه بیا دفاع د سر په قربانۍ ورکوي. موږ د هغو وخت نه چې سور لعنتي استعمار راغی، زه وخت ما ماموریت د شاهي دوره کې شروع کړی چې دغه بهرنونه خلاص کړو. څو کاله بیا د شهید داود خان ته شهادت پورې ما په دولت کې کار کړی، بعدونه مې نه په کوم حزب کې هم نه مې د دولت همکاري درلودله. هغه و چې د افغانستان دغه اوسنۍ تراژیدي چې تر اوسه پورې دوام لري او کنده ختم شي د افغانانو په لاس کې ده، د افغانستان حیثیتونه یې برباد کړل. سور استعمار و، سره بیرغونه و، وحشت و، بربریت و، قتل و، هغه خلاص شو. ولاړل د افغانستان د افغانانو د سر په قربانۍ باندې وشړل. د بل لعنتي تور استعمار راغی، 20 کاله بمونه و، جنگ و، بمباردمان و. هغه په عامه اصطلاح ووایي امو بم بوبوی خودم سر ما انداخته، فرق ادیب ورته وایي څه ورته وایي. بس نورې څه وکړ؟ کومه فابریکه کومه څه شی وکړل؟ خو فضل د خدای د اوس نن سبا کې چې زه همیشه د کلونه مبارزه کوم، د ما من ایسی و افغان مسلمان بیسواد ژورنالیست پس اخبار و مجله گربه د شیان موږ د خپل واقع د حیثیت په خاطر دفاع کړي، مګرم نه د اسلام په نام نامسلمان همسایگان دې نه پرېږدي، ولې هغه اهداف لري. د تا آرامي کله چې ته په نظامی بورډ کې، اقتصادي بورډ کې، په علمي بورډ کې قوي شي، خلک هغه ملک تجزیه دی، ولې هلته د تا تاریخي حسابونه پاتې دي. او بل د موږ مشکل دغه دی چې موږ افغانان ولې داسې کوو؟ موږ افغانان خو استعمار دی، هغه هدف لري. د ما هدف څه دی؟ که زه افغان یم د خپل حیثیت نه دفاع کوم، دا څه معنا لري؟ د موږ بعضې پوه خلک هم بخښنه غواړم، زه په خپل مسؤلیت غږیږم. د ما د خبرو مسؤلیت تاسو نه لرئ، زه د خپلو خبرو مسؤلیت په خپل اخلم. په ډیر واقع که افغان هستی، که تاجیک هستی، که پشتون هستی، که هزار هستی، که ازبک هستی، او خدا بشرمانت، خدا هدایت نیکی برات بده. اگه مسلمان هستی خب به قرآن ایمان آوردی. قرآن گفته که مسلمان ها برادر است. زه ولی دغه ظرفیت ندارم که قرآنی ورور کړم. 15,000 کال تاریخ هم دعوا لرم، مګر بیا کلن پاکستان چې ما نه کشر دی په ما ریشخند ویي. ګناه د چا ده؟ ګناه زموږ ده. موږ باید یو لاس شو، یو موټی شو، په یوه سنګر کې، په یوه حلقه کې د ځان د حیثیتونه برباد وکړو. 45 کاله کې چې تا حیثیتونه برباد دي، خپل حیثیت باید موږ خپله په ځای کړو. نه پاکستان درته کوي، نه ایران، نه روسیه، نه امریکا، نه بل.
خپل منافع لري د ما منافع چی دي او سیدی صاحب په دې مورد کې وګداغه کړی د مبارزه کړی هغه کله کله سپینې خبرې کوي نو دغه دي چې د دې وخت دی لږ نسبي امنیت راغلی بعضې کارونه دلته هم د تایید وړ دي من ډېره ملامتي هم نه پرې ورچو ولې دی ته د دوو استعمارو بخښنه غواړم د دوو ډېرو مردارو استعمارو ډېر مردار شیان ورته پاتې دي د طالب هم د هغه نه د اسمانه نه دي راغلی تاسو غوندې انسانان دي دغه د دوو استعمارو د مرداري چې څوک پاکوي لږ وخت غواړي د په کال 2 کالو 3 کالو په 10 کالو کې ولا مونږ یو موټی شو یو افغان د یو مسلمان په صفت د افغان په صفت د خپل حیثیت او د ناموس نه دفاع وکړو د غړنګ بنګ افغانستان د برباد شوي عزتونه باید په خپل ځای بل ته لاس ورکړو دغه د موفقیت لار ده سلامات سیدی صاحب ته هم خیر غلاستو بخیر راغلی راځي پایله هم دی وکړو تاسو سره هم د اسلامي امارات د استخباراتو مشر ویلي دی چې په افغانستان کې ګرمه فزیکي جګړه پای ته رسیدلې خو البته فزیکي جګړه پای ته رسیدلې لا هم فکری جګړه دوام لري تاسو له نظره د فکری جګړې دوام څخه موخه څه ده خدمت شما جناب دانشمند گرامی ژورنالیست شهیر کشور جناب وردک صاحب بیننده‌های شما سلام عرض ادب دارم اول تعریف جنگ گرم و جنگ سرد جنگ گرم از نگاه علوم سیاسی اون است که راکت توپ تفنگ طیاره و غیره در میدان استعمال میشه تا به طرف مقابل این را جنگ گرم میگن اما جنگ سردی است که جنگ گرم وجود ندارد تبلیغات منفی علیه یک نظام علیه یک دولت به اوج خود میرسه این را جنگ سرد میگن جنگ سرد هم مانند جنگ گرم کشنده است یعنی یک نظامی را ضعیف میکنه ناتوان میکنه تخریب میکنه حقایق را طوری که لازم است این جنگ سرد در دنیا بین ابرقدرت‌ها بوده بین کشورها بوده بین اشخاص بوده حتی بین اشخاص و افراد هم همیشه جنگ گرم و سرد وجود دارد اما برمیگردیم که این خبری که جناب آقای وثیق رئیس امنیت طالبان گفتن از کجا برآمد در حدود یک هفته قبل وزارت دفاع طالبان سمیناری را در قلوردوی اتل قندهار برگزار کرد و تمام قماندان‌های قلوردوها و قماندان‌های لوا را خواست که در این سمینار اشتراک کنند بعد دو رهبر طالبان مولوی الله خون دستور داد که در این فرصت استفاده کنیم تمام اعضای کابینه وزرا به شمول معاونین رئیس الوزراء یعنی مولا برادر آخوند اولیانیف اینا را بخواهیم تمام وزرا خواستن گفتن شما به این عسکرها یا به این صاحب منصبا بیانیه بدید هر کدام بیانیه دادن بعد رهبر طالبان پیامی را که در این جلسه یا در این محفلی که 600 نفر حضور داشت فرستاده بود از اتحاد و همدلی و همسویی صحبت کرده بود از نفاق و شقاق بسیار اظهار تشویش کرده بود به اون خاطر یک تعداد کسان به شمولی آقای وثیق آقای متقی و غیره بیاناتی دادن به یک نحو اطمینان دادن که گویا نفاق و شقاقی نیست و ما کوشش میکنیم که جلوگیری کنیم اصلی گپای آقای وثیق از همینجا سرچشمه گرفت که جنگ سرد یعنی خواست به رهبر طالبان بگوید که ما جنگ گرم خط کردیم ولی تبلیغات علیه ما هست تبلیغات منفی امیدوارم که تبلیغات هم کم شد بله سیدی صاحب د باختر خبر اژانس لیکلی چې د ښاغلي وثیق صاحب موخه هغه مخالفې څیرې دي چې د اسلامي امارات د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورته کوي آیا اوس هم د اختلافاتو د کرکو شیندلو لپاره ځای شته که څنګه ببینید مخالف یک نظام مخالفین یک دولت مخالفین یک شخص از وسایل گوناگون استفاده میکنن تهمت میکنن توهین میکنن تغییر میکنن کشتن میگوین بستن این خصلت یک مخالف است مخالف چی من؟ یعنی من مخالف ایدئولوژی هستم مخالف ایدئولوژی هستم مخالف باور هستم از مخالف باید آدم توقع را داشته باشه هر کس مخالف باید تبلیغات میکنه حتی در دنیا شما دیدید که مخالفین تهمت‌های زیادی میگویندن ناحق ادعای قتل ناحق ادعای دزدی ناحق ادعای ظلم اخلاقی را میکنن این بطوره اما در اینجا صحبت‌های آقای متقی صحبت‌های داشته مثلا شما میدونید که مولوی وحید صحبت‌های داشته آقای سراج‌الدین حقانی صحبت‌های داشته حتی عمده‌ترین صحبت‌های آقای سراج‌الدین حقانی بود که گفت که چوکی و مقام و منزلت اینا باید باعث اختلاف ما نشه یعنی کار طبیعی است
بدون شک شما این رو بین تمام طالبان میدانند که در هر نظامی نه تنها در امارات در هر نظامی مخالفینی داره، تخریب کننده‌ای داره و خوشبینایان داره. همونطور که یک طرف تعریف میکنه یک طرف تخریب هم میکنه. این طبیعیه در دنیا. ایالات متحده آمریکا حکومتش مخالف موافقی داره، حکومت‌های روسیه داره، ایران داره، هر کشوری داره و هر نظامی داره. این کاری طبیعی خیلی مشکلی نیست، ولی با نظام‌ها باید کوشش کنه که جنگ سردر تبلیغات منفی را جواب بده، نه خاموشي. ډیره زیاته مننه. وردګ صاحب د سړی فکری جګړې لپاره وایي کار کیږي، هر نظام ځان سره خپل مخالفې څیرې لري. په ټوله کې که نن هم دغه سړی جګړه دوام لري او اسلامي امارات چارواکي تل په دې ټینګار کوي چې باید دغه سړی جګړه پای ته ورسیږي. ستاسو له نظره څوک دغې جګړې ته دوام ورکوي؟ ګورئ راځئ لږ سپینې خبرې وکړو. وخت ده او که سپینې خبرې نه کوو د ستاسو خپل کې وبخښنه غواړم، زه په خپل مسؤلیت غږیم، د خپل یو خیانت دی. 45 کاله کېږي چې ته په وینو کې لامبو وایې، میلیونونه د شهیدان شول، میلیونونه مهاجر شول، میلیونونه په بحر کې د مایانو خوراک شول. د ما استاد پوهنتون د سعیدي صاحب دا د افغانستان ملي سرمایه ده. زه درته عذر کوم د ګوسمګیري په سفر دغه ملک درته ضرورت لري. جبر د تاریخ دی، جبر د تاریخ دی. هر څوک چې په افغانستان کې د جنگ نغاري وایي هغه ملي خائن دی. او اختلافات شته، زه ته ممکن په بعضو بحثو کې اختلافات ولرو، جنگ نه. یو نظر ورکوي بل فرضاً دغه لار ښه ده، یعنی دغه د اسلامي تعریفو د اسلامي تعریف سره په ټکر کې نه وي. د موږ هر کار چې د اسلامي فرهنګ سره په ټکر کې نه وي، د ملي موقف سره په ټکر کې نه وي، هغه نورمال کار دی. اختلافات شته، زه ممکن یو نظر ولرم ته بل نظر ولرم، د نظراتو تبادله ده دلته، خبره دلته ده. مګر چې نظرات د اسلامي فرهنګ او د ملي هغه موقف سره په ټکر کې نه وي، دا باک نه لري. ما په ځوانۍ کې تا غوندې شیک ګرځېدلم، ځوان و خوندې کوو. اوس په دا 3 کلن سن کې تقاعد مې کړی، 4 وارې د عملیات، اوس ملي جامې اغوندم. ګور خط پرتوګ لومړی تا نکتایي اوسې دا نورمال کار دی. ګر چې په یو بحث کې چه انتقاد کړی و که آدم فهمیست چی رقم کالا میپوشه، می کالا افغانی بس سن تقاعد دارم پرتکسی. یو هغه دی چې د اسلامي فرهنګ او د ملي موقف سره د تا خبرې په ټکر کې نه وي، نور اختلافات وي په هر ټولنه کې وي. هغه ډېر مخکې هېوادونه چې ما ته یوه حدوده پورې د دې پارلمانو کې مېلمه یم خبرې مې کړې که آلمان، جرمني، کاناډا او نور، هلته هم اختلافات شته دي. مګر همداسې اختلافات نه چې جنګ جوړ کړي او خپل ملت د خاورو لاندې کړي. دا بیا سیاسي اختلافات نه دي، دا خیانت دی. ولی موږ 45 کاله کېږو چې بمبار دی، نسل وژنه ده، ماشومان دي. بل تر کله او ولې اختلاف نه ویم چې نشوي ول نه جوړیږو. دغه د یوه سنګر نه د یوې جبهې نه باید خپل عزتونه، هغه برباد شوي عزتونه په ځای کو. که ته وایې چې امریکا یې جوړوي، قسم درته یادوم هغه خپلې منافع لري، روسیه خپلې منافع لري، چین خپلې منافع لري، آسیای میانه کې درته اقتصادي موضوعات موږ پوهېږو په دو موضوعات. ودره یو ژوندی مثال راوړم. 1.2 میلیارده مسلمانان دي، ټول یهود د ټولې دنیا 8 میلیونه نه دي. دا اوس په غزه کې سوال دی، موږ مسلمانان یو، څه کوي د مسلمانان؟ د عرب څه کوي؟ څو مملکت څه راتاو دي؟ هلته مصر شته، ترکیه شته، بل شته، بل شته، بل شته، بل شته. د اسرائیلو په تاسال دي کښولی، یعنی په دومره 40,000 انسانانو کې 80% ماشومان دي، ښځې دي او واړه اطفال دي. قتل عام دی. د زه مسلمان څه کوو؟ بخښنه غواړم، دا باید ومنو. په حقیقت کې نو مسلمان دی، ټول د دغو هېوادو غلامان دي. د ټول عرب ټول دي څه کوي؟ د خپل ناموس نه ولې دفاع نه کوي؟ د قدس نه ولې دفاع نه کوي؟ ګناه دې څه ده؟ 50 هېوادونه مسلمانان دي، د یوه یهود ټول پسې راخیستي دي. ولې؟ چې خرڅ شوي دي، په ظاهر کې هېوادونه دي، مګر هم دی غلام بچګان دي. بخښنه غواړم، هر څوک چې نوي سعیدي صاحب ته ما نه ښه پوهېږي، په همدو موضوعاتو یې تبصرې کړې. که څوک وایي نه، دا وخت کې د ګاز میدان په میز کې د ما سکینی یو مسلکي ژورنالیست
په اسناد غږیږي که په اسناد ونه غږیږي هغه خپل مسلک ته خیانت کوي ژورنالیزم هغه دی تعهد دی خپل مسلک ته تعهد دی خپل ملت ته تعهد دی خدای ته په دوه چوکاټ کې ونه غږیږي هغه ژورنالیست هم نه دی دوه خاطر ګناه د موږ خپل افغانانو ده نه دی لور صحیح درنو لیدونکو لاندې د ملرو باس دوام لري بیا هم خرغلاس ستړي مشه باز دوام لري سیدی صاحب دلته یادونه وشو چې د فکری جګړې لپاره د سیاسي واک لپاره ځینې اختلافات برپورته کیږي فکر کوي چې په اوسنیو وضعیت کې اوسنیو حالاتو کې کومه جګړه دوام لري د ملي ګټو پر سر فکری جګړه شته که څنګه هر مشکلی هر مرضی که پیدا بشه باید لابراتوار شد تشخیص شد که علت این مرض چی است همه که آقای وسیق میگویه که جنگ سرد است علیه تبلیغات منفی زیاد شروع شده و زیاد آغاز داده علت چی است مثلا جستجو کنن فقر بله فقر است بیکاری بله هست من دور از کشور هستم همین که میبینم که هزارها نفر به در پاسپورت استاده هستن به خاطر پاسپورت بگیرن که برن بیرون کشور قرار گفته جناب وردک صاحب که خوراک ماهیا میشن غرق میشن به دریا آیا اینا همه اشرافخانی بوده نبوده اینا همه وزیر بوده نبوده اینا همه معین بوده نبوده اینا همه جنرال بوده نبوده اکثر کسا آدمای عادی بوده پس فقر بیچارگی ناتوانی نبودی کار باعث چیزی میشه که مردم کشور خود ترک کرد وقتی که کشور خود ترک میکنه به دست دشمن میفته دشمن به نفعش تبلیغ میکنه مخالف تبلیغ میکنه و پیشنهاد می است که امارات اسلامی مکلفیت داره که برای کار برای مردم تلاش کنه مکلفیت داره که مکاتب دخترانه رو باز کنه مکلفیت داره که به قانون اساسی بسازه مکلفیت داره که طرف انتخابات بره مکلفیت داره که حکومت بر اقوام مختلف افغانستان از نگاه مذاهب زبان به حکومت خود شریک کنه اینا هست نمونه های یک حکومت مردمی طور مثال میگم مثلا رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان انتخاب شده جناب مولوی کبیر میره به تبریکیش ولی مولوی کبیر خودش چرا انتخابات نمیکنه خودش هم باید رفت کنه بلند عرض به سر ازی است که باید ما تبلیغات منفی را که جنگ سرد میشه علت و انگیزه که بگیم که چرا علیه ما تبلیغ میکنن چرا ما را خراب میگن چرا کارهای مثبت ما را تایید نمیکنن ما علتی که پیدا کنیم میتونیم راه حلی هم پیدا کنیم بله سیدی صاحب یو څه کره واخلو د اسلامي امارات مخالف څیرې یا د تیر نظام چارواکي وخت نه وخت د هیواد جلا دوی په نورو هیوادونو کې د اسلامي امارات خلاف مجالس نیسي او دوی غونډې ترسره کوي وایي د افغانستان او د ولس د ارزښتونو لپاره د ګټو لپاره د خلکو د ژوند لپاره باید دوی غم یوخوري او راپورته شي دا ډول مجالس جوړ کړي فکر کوي چې دوی رښتیا هم د ګټو د ارزښتونو لپاره راپورته شوي د ګټو د ولس او د ارزښتونو غم ورسره ده که کوم بل څه مقامات عالی رتبه دوره جمهوریت خیلی تعداد زیاد از این اشخاص بدنامی هستند رشوت اختلاس سوء استفاده کردن کارهای بسیار خرابی کردن مردم افغانستان حدودانه راضی هستند نه دلخوشی دارن و هر چی جلسه بکنن و به دردم نمیخوره اما همه مردم افغانستان اعضای کابینه نبوده همه مردم جنرال نبوده همه مردم معاون نبوده همه مردم استفاده نکرده مثلا استادای پوانتون چرا کشور ترک میکنه؟ استاد پوانتون هیچ آیینی دزدی نداره مثلا یک متخصص انجینر چرا کشور ترک میکنه؟ من گفتم که علت بیکاری و ناتوانی من خودم شخصا وقتی که بفهمم که دختر من مکتب رفته نمیتونه فرض است که من کشور ترک کنم فرض است وقتی که بفهمم که ناسه من مکتب رفته نمیتونه دختر من وظیفه وجدانی و ایمانی منه که من کشور ترک کنم من دیگر چی چاره دارم چیکار کنم پس من باید تکرار میکنم که از کارمندان رتبه رژیم گذشته هیچ کس دل خوشی نداره استفاده جویی کردن عامل بدبختی را فراهم کردن ولی گناه مردم عوام و بیچاره در این موضوع چی است؟ ډیره زیاته مننه وردک صاحب
پخوانی چارواکي چې نور هیوادونو کې د افغانستان لپاره د غونډې ترسره کې مجالس ترسره کې فکر کوي چې د ځینو ارزښتونو بیا راژوندي کولو لپاره دوی کار کوي که د دغو ارزښتونو د له منځه وړلو لپاره؟ ګوري راځي د یو مسلمان افغان په صفت کله که اعداد دو کوي چې زه مسلمان یم، کله که د دو اعداد کوي چې زه افغان یم. افغان غرور لري، افغان تعریف لري، افغان تاریخ لري. زه یوه خبر ده کوم دموږ دغه علمي قدر دموږ علمي سرمایه ده. د افغانستان په شرایطو کې دی پوهاند شوي بل دي او اوس اکثره ټول بیکاره ګرځي. زه د جناب استاد سره سیدي صاحب سره د بعضو خبرو سره موافق نظر لرم، ولې دی پوهېږي دلته مبارزه کړې، دلته د پوهنتون استاد و، دی شاګردان لري. دا بله موضوع ده. مګرم یوه بله موضوع دلته ده که د وطن په تا ګران دی، که خایف نه یې ولې خایف یې، که خاین نه یې ولې خایف یې. لاس دې هغه خلاص دی، طالب دی ما دې وژني. زه اتیا کلن سړی یم، کوم نامسلمانه په شهادت نه خوشحاله کېږي؟ بې دغونه مرم. څوک چې ژوندي پاتې دي څوک دي؟ خو شهادت چې وکړه خو ما هم ځواني تېره کړې، یوه سوه خطاب مې درلودلي وي. شهادت واجب الجنت دی. زه راغلم ولې وډار شي؟ که خاین نه یې ولې راشه دلته مبارزه وکړو. دلته پرېږدي چېرته کېږي، د وطن په تا حق لري. زه تښتم په بل ځای کې بیا هلته د لندن نه یا د کاناډا او د انګلستان نه راکټونه راواروم. وروره دا افغاني تعریف نه دی. زه نه غواړم نمونه واخلم، زه د ټول پیژنم. ما د آلمان پارلمان په کلونو کې خدای دې وبخښي جناب مرحوم صمد حامد او حضرت صاحب او پیر صاحب مېلمانه کول لندن پارلمان کار وغوښت. موږ هلته خپلې خبرې کړي په ټول اروپا، جرمني، هالند کې مظاهرې کړي، غونډې هم کړي. د افغانستان د حیثیت او د اشغال نه دفاع کړې، د سر په قیمت او د وینو په قیمت. مګر هم که موږ غواړو چې بیرته افغانستان یو نورمال حالت ته راولو، یو 15 کلنې تراژیدۍ نه ووځو، یو انساني نورمال ژوند شروع کړو، راځي چې دلته کینو خو وطن جوړ کړو. طالب خو هغه نه دی چې د وطن تنها مالک تنها طالب دی. نه وروره دومره چې زه د ملکیت دعوا لرم زه د تمتر نه ورکوم. 50 کاله مخکې چې ما موږ جهاد اعلان کړ، موږ کولا وړاندې شي د افغانستان ملت قرباني ورکړي په میلیونونه. او وخت امارت نه و، د امارت نوم نه و. ورته صاحب سیدي صاحب ځینو ټکو ته اشاره وکړله، نومونه به یې نه اخلو، ټولو ته معلوم دی په ټوله کې. هغه سیاسون چې نن د افغانستان وایي د افغانستان د ارزښتونو د خلکو ژوند لپاره غونډې نیسي اروپایي ټولنې نورو هیوادونو سره، فکر کوئ چې دوی ارزښتونه رښتیا را ژوندي کولی شي؟ او کله بل اړخ یې وګوره، که دا سوال داسې یو پښتو چې خپلمنځي اختلافاتو ته څوک لمنه پراخه کوي، تاسو ځواب به څه یې بیا؟ ګوري که دی د جاسوسۍ په لومو کې نه دي بند، دا شعارونه د نورو ممالکو دپاره یې نوي دی هغه کړي. د افغانیت په تعریف او د اسلامیت په تعریف دی دا کار وکړه، د عربو خبره اهلا و سهلا. مګر هم که دی دومره د وطن مینان دي، افغانستان دلته دی که په لندن کې، افغانستان دلته دی که په سعودي کې یا په جرمني کې یا په هالند کې. مبارزه دلته ده، وینې دلته توی شوي، د تا ورور، د تا پلار، د تا زوی، د تا لمسی دلته قرباني ورکړل شوي، دلته میلیونونه شهیدان شول، دلته خلکو په وینو کې لامبو ووهلې. سیدي صاحب د یو استاد په هغه شاهد دی، دا یې مختی دی. دی که رښتیا غواړي چې یو آباد افغانستان دو بې عزتۍ نه ووځو، د یو انسان مسلمان په صفت په یو ملک کې هغه خپل برباد شوي عزتونه بیرته لاسته راوړو، یو صف، یو موټی، یوه حلقه، یو سنګر، موږ کولی شو چې دې تراژیدۍ نه ووځو. مګر هم دو ته متوجه اوسه او افغان ملت هم شاید دی، سیدي صاحب هم شاید دی. پنجابیان دي دلته ګوډاګیان لري، هغه د عزت دعوا کوي. 15,000 کاله تاریخ لرم، ده هیڅ پاکستان وروسته د ما نه زیږېدلی. دری وویم بعد از ما تولد شده وام چون چه قسم اولاد ناجایز انگلیس از چه قسم است، خب پروشش نگرد. ده ما په حیثیت لو بکار، ده شا گناه ده، ده ما گناه ده. ده ما گناه ده، ولی نه یوزای کیم. بیا تکرارم، تو تاجیک هستی که پشتون هستی که ولیعظ خدا انسان هستیم، افغان هستیم، 5000 سال تاریخ داریم، برادر هستیم.
او دغه څو پاکستان دې هیڅ کله ګوره یو شی ته متوجي اوسئ په ټول افغان ملت غږ کوم پاکستان دغه لعنتي پنجابی هیڅ کله تا نه غواړي چې په نظامی بورډ کې په علمي بورډ کې او په اقتصادي بورډ کې ته په پښو ودرېږي که په پښو ودرېږي هلته د نیمه خاوره ده بیا خدای تجزیه کېږي که نه موږ باید څه وکړو ګناه بیا درته وایم استعمار دی امریکا څه کوي روسیه څه کوي پاکستان ایران څه کوي بله بلای څه کوي درست دلته یو تعداد دی ګوډاګیان هر ورځ جنگ میکنه میکنیم ته څوک ولې جنگ میکنی ولې انسان ولې خبرې نه کوي که یو بل څه ووایو د یو ارزښتونو لپاره موږ ژوند کوو ټول په افغانستان کې پښتون تاجک هزاره ماتران ده ولې په تیر وختونو کې دا ماترا ولو خلکو ته ځینې ارزښتونه یې پښو لاندې کول څه ترسره کول نن که مشخص ځواب راکړی شي نن هم د دې کرکو لپاره اختلافاتو لپاره کار کیږي نن ورځ د افغان نه کوي ګوره افغان ډېر باناموسه قوم دی ډېر غیرتي قوم دی هر قوم یې ټول قومونه دلته یو تعداد تاویه په لیکنو کې ملیت‌های افغانستان او برادر اول دکتر هستی انجینیر هستی مضمون نوشته میکنی افغانستان ملیت‌ها نداره افغانستان ملیت واحد داره اقوام شریف داره و کل اقوام با ناموس داره با غیرت داره دلته که موږ یو ځای شو هیڅ خبر نه ده مګرم دا چې یو تعداد دی موږ د پنجابي ډول ته ګډیږو بل ایرانی ډول ته ګډیږو بل روسي ډول ته ګډیږو امریکایان خو بخښنه غواړم چې ډالر راکړي خو ډېره بخښنه غواړم بې ادبي نه شي کالي ورته وباسي دا د چا ګناه ده دا نو بیا د افغان ګناه ده که افغانان غواړي چې د ملک حیثیت خوندي شي شرق غرب شمال جنوب هیڅ افغان د چان اضافه نه دی هر څوک چې په دو خاوره کې تولد وي په دلیل وایم بیا درته هر کس که در این خاک تولد شده و تذکره افغانی داره به هر زبان کار میکنه شرق غرب او مالک از این خاک است هیچ کس از کس که نه زیات است نکن نه څوک د چا نه زیاتی نکل افغانان 15,000 کال تاریخ لري ګوره احمد شاه بابا ولې د هند ته هغه پورې امپراتوري درلودله ولې یو دسترخوان و په ټول قومونه په یو دسترخوان کې ناستل غټترین مشاوري هزاره و غټترین کماندوی ترکمن و ازبک و پښتانه یعنی یو د حیثیت نه دفاع کوله اوس موږ په خپل ځان خرابو ډیره زیاته مننه بیا به راوګرځو سیدي صاحب د پرون ورځ په اړه نه غږیږو نن ورځ د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره باید څوک کار وکړي چې رښتیا هم ټول مسیرونه په یو ټغر راټول کړي او اختلافات پای ته ورسیږي که د حکومت پر وړاندې وي که د ارزښتونو پر وړاندې د هر څه پر وړاندې که اوسیږي حکومت‌ها کسانی که در قدرت هستند وظیفه ایمانی وجدانیشو است که در راه کم شدن در راه از بین بردن اختلافات گام‌های عملی بردارند اسلام عزیز خط سرخ مردم افغانستان است مردم افغانستان هم الحمدلله مسلمانان و هیچ کس تردیدی به اسلام و اسلامیت باید نداشته باشه اما وقتی که من در افغانستان هستم و در افغانستان باشم حداقل اختیار خود داشته باشم چه لباسی بپوشم یا نپوشم سر و کله چطوریشی داشته باشم یا نداشته باشم به کجا برم یا به کجا نرم این قانون این خدا به من داده خدا چی گفته حق حیات حق زندگی اینها رو خدا داده نک بنده من حق داشته باشم که تحصیل کنم یا نه من این حق داشته باشم یا نداشته باشم من حق داشته باشم که فرزندی به مکتب بخونه یا نه این حق داشته باشم یا نداشته باشم ببینید بازم اول در نظام جناب وردک صاحب بسیار دقیق گفت که افغانستان خانه مشترک همه اقوام افغانستان است مردم افغانستان اقوامی پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن و غیره و غیره همین لحظه در نظام موجود شما لطفا غیر از آقای عزیزی وزیر تجارت و یک کس دیگه هم که معین وزارت اقتصاد است چند تا هزاره وزیر دارین چند تا تاجیک وزیر دارین چند تا ترکمن وزیر دارین چند تا ازبک وزیر دارین نامشون رو بگیری بیمه کجا هستن چند قماندان قلوردو دارین چند ولی دارین 5 تا نامشون رو به بگی 6 تا نامشون بگی عدالت چه کنین ببینید عدالتی است که همه مردم افغانستان حق دارند که افغانستان خانه مشترک خود بدانند و در افغانستان همکار باشند اگر افغانستان خدا نکرده به قوم و زبان تقسیم شد باز کسی نمیتونه مشکل حل کنه ډیره زیات مننه درنو لیدونکو لنډه دمه لرو بحث دوام لري
بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ باز دوام لري. وردګ صاحب یو څه چې د اسلامي امارات مشر په کراتو ټینګار سره د خپلو لوړ رتبه چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید خپل منځي اختلافاتو له منځه وړلو لپاره باید دوی کار وکړي. پوښتنه دا ده چې څومره شونې ده چې دا کار حکومت کولی شي که څنګه یا دوی وکړي؟ د دې اسلامي دنده ده، د دې ملي دنده ده او دوی کوشش کوي چې دا کار وکړي. مګر زه بیا تکراروم دوی ته د دوو استعمارو د 50 کالو بکنه غواړم دومره کثافات مرداري پاتې دي چې په 10 کاله کې هم چې پاکي ډېره غټه خبره ده. د ټوکې وخت به ونیسي، دا وخت غواړي. ته ګورې چې کور جوړوي په یوه ورځ کې نشي جوړولی. اول به تعداب وباسي، بیا به تیږې ږدي، بیا هله دا وخت غواړي. دوی هم بعضې کارونه ګوره کړي. زه بعضې کارونو ته موافق نظر نه لرم، دا اوس وایم هم، مګر بعضې کارونه یې کړي چې په د 50 کالو کې د 60 کاله د ما د ماموریت تیر دي نه وو شوي. دوی شروع ورته کړي که بندونه که اوبه که نور که امنیت. د یوه تلیفون سره د کابل په ښار کې نه شوی ګرځېدلی. راځئ چې حقیقت ووایو. مګر تاسو وړاندې وي نسبي امنیت رامنځته شوی ده او ښه حتی په اطراف کې. زه کندوز وردګو ته ځم، نور کله په ډار کې تلم، حتی پیسې مې په جیب کې نه شوی ګرځولی. اوس په ډېر ډاډه زړه ځم او امنیت هم درست دی. یو شی دی چې سیدي صاحب هم اشاره ورته وکړه چې بعضې خلک مهاجر شول، دلته اولادونه مکتب ته ځي نجونې که نه. ګوري قرآن حکم کړی، قرآن حکم کړی، موږ په قرآن ایمان راوړی که نه. قرآن حکم کړی چې علم فرض دی په نر او ښځه. قرآن حکم کړی چې اقرا. ته د اقرا دروازې ولې تړي؟ 1 کال 2 کال 3 کاله ولې؟ خو 1 کال 2 کاله ده. زه چې دلته ژوند کوم نرم زه مې اعتراض کوم چې وروره ته د پلور مکتب نه ویې، مګر علم فرض دی. زه غواړم پلور مکتب ولم که سیدي صاحب چې اشاره ورته وکړه. ولې؟ او بل ته د سیدي صاحب د خبرو سره موافق نظر لرم. وبخښه دا د ما خبرې که سانسور هم کړي، زه بیا نور هغه نه راځم تاسو ته. ولې دغه سلسله غواړي د اشاره وکړي چې د افغانستان د ټولو اقوامو مشترک کور دی. در یو واقعیت دی، در ریښه دی. د روس د بل تاریخ ته وګورئ، د افغانستان د ناموس نه ټولو اقوامو دفاع کړي، ټولو قربانۍ ورکړي. که تاجک دی، که ازبک دی، که هزاره دی، که پشهیي دی، که سید دی، ټولو قربانۍ ورکړي. دلته د فرموده رښتیا ووایي. زه هم ګیله لرم. زه د اوس راته اول خپله ګیله وایم. جنگ د ما څلور، زه وردګ یم، د وردګو په ولایت کې زیږېدلی یم. وردګ ولایت هغه میدان وردګ یم ورسره ضمنیه کو وزارت خارجه کې د هغه دی، خو د بله واسطه یوه ولسوالي دغه هم خیر دی، باک نه لري. 4 ولسوالیو کې وردګ پروت دی، 80,000 کور. درست؟ جغتو بمبار شو، سیدآباد بمبار شو، چک بمبار شو، تا 2 پورې شهیدان مې ورکړل. دا اوس ته ګوره تا شهید وباسم. دا اوس د خپله دروازه کې چې وګورې په چهاررایو کې ټول پیرهداران د امنیت څوک ولاړ دي، اکثریت یې وردګ دي. ما اکثر پیژني، خو سپین ږیری د وردګو یم که نه، چې راشم السلام علیکم، چې د وی السلام علیکم یم، ته وردګ یې هم خاندي. ښه، زه ولې د خپل ولایت نه د دومره قوم مجاهد قوم نه یو وزیر نه لرم؟ وزیر خو پرېږده، تا یو والي نه لرم. ولې؟ له وردګو څخه ولې؟ زه سوال کوم ولې؟ که امنیت مې راغواړي، هر څه مې ورغواړي، زه حاضر یم تحقیق کوم، بندي کوي د ګرد میدان. بله موضوع سیدي صاحب اشاره ورکړه، د هزاره د افغانستان دي که نه دي؟ یو قوم یې بولي که نه بولي؟ ولې یو وزیر نه لري؟ صرف یو معین لري. د ما اشنا وه، کله د ما دفتر ته راته کور ته په مثال ډېر شریف سړی دی وزارت تجارت کې، صرف یو معین لري. ولې اسلامي امارات په کرار ټینګار سره وایي چې دلته ټول شموله حکومت رامنځته شي، هر قوم ته وخت ورکړل شي، اداراتو کې او دندو کې په ټوله کې. خو ما ته ووایه په د ټول هزاره قوم کې ولې یو وزیر نشته؟ د ما په ټول قوم وردګو کې ولې یو وزیر پرېږدي چې والي نشته؟ یعنې دا چاره اختلافات له منځه نشي وړلی. دا باید ولاړ شي. څه د یوه ولایت نه 15 وزیران لري، زه یو والي ونه لرم، طبعا ګیله کوم. ولې دو خاطر ګلم چې د جهاد په سنگر کې په اول صف کې زه ولاړ یم. شپږ کلاوې د ما ړنګې دي، قوم د ما شهید شوی نه ځایه، زه فعلا زخمی یم.
د اوس جاغور نشه کسی سفران نشه سلور روان میده ولی زه انسان نیم زه افغان نیم ما د افغان د حیثیت و د خپل فرایض و په خاطر د الله اکبر ناری ندی ویلی زه ولی پوهاندان لرم پروفیسوران لرم په علمی کدر کې په افغانستان کې وردک اول ولایت نوی دویم دی بیا سوال کوم ولی وزیر نه لرم وزیر نه د جمهوریت وردک صاحب تر ټولو لویه بدبختی دا و چې یو ولایت یوازې وسو جنرالان درلودل په ټول هیواد کې دا بدبختی به هم نه وي موږ د اختلافاتو د حل لارو په مخه غږیږو چې باید د اختلافات حکومت له منځه وړل شي په همدې چارو په همدې کارونو سرته رسولو سره حال دا چې دوی غوښتونکي چې باید اختلافات پای ته ورسیږي نه که دوی انصاف نه کار واخلي حق اختیار ته ورکړي اختلاف نشي په افغانستان هیڅ زه بیا سوال کوم بیا به راوګرځو نه زه تکراروم پوښتنه مې بیا ما راغواړئ ولې زه سپینې د ما مکتب سپینې خبرې دي ولې یو هزاره وزیر نه لري ولې دا باید حکومت یې ځواب ووایي حکومت یې ځواب خو وایي خو ودې وي ولې د وردګو یو وزیر پرېږده یو والي نشه ولې بیا د یو ولایت 15 وزیران دي چې څه نکل دی تاسو کړي چې ما نه دي کړي ایمان ډیره په او بل زه پیګم چې دوه ځنه لاړ شم ما باندې کوي مګر خیر وخت ونه نیسو څو وزارتونه لري څو هغه لري بل ورځ کابینه اعلان ک زه احترام لرم سلام ول روحانیون علمي شخصیتونه دی وی ټولنې چراغونه دي د شپې چراغ نه وی تیاره ده مولوی مولا مولوی دغه پوهاندان څه وکړه د پروفیسوران څه وکړه کار ولی مسلکی نفر څه نه ورکوي د پروفیسور څه وکړه د انجینیر څه وکړه د بل څه وکړه د خود ټول په کور کې نه ول د خپل اختلاف ګلی راځي نو ته کار اهل کار ته ورکه افغان دی د هر څه د استعداد نه کار واخله او ټول ته په وسترګو وګوره د احترام په خدای وکړي چې واړو چارو تر رسیدنه وشي سیدی صاحب باز به هم رټولو تاسو له نظره حل لارې څه کېدلی شي ترڅو د اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره هم یو قوي او داسې قاطع مسیر رامنځته شي چې هغه هم دغه اختلافات له منځه ویوسي او سبا ورځ په ټوله کې افغانان یو خپلواک او داسې ژوند ولري چې د اسلامي د شریعت د چوکاټ په اصولو کې خپل ژوند سرته ورسوي یا آرام ژوند ولري یک بار دیگر از جناب وردک صاحب سپاسگزاری میکنم کسی که گرداندگی میکنه که متاسف هستم که نام شما نمیدارم دوست ما هستین من مجبوریت های امنیتی و مشکلات شما رو میفهمم که شما باید چی رقم گرداندگی کنین چی بگویید اما من بعضی چیزا رو میگم که هر وقت در یک کشور مشکلات حل میشه که عدالت حاکم باشه عدالت خدا عدالت بندگی یعنی عدالت انصاف به تمام اقوام به تمام ملیت وقتی که عدالت مراد نشد مردم حق داره که علیه نظام صدا بلند کنند خاطر از اینکه خدا گفته اگر شما به قرآن شریف آمده که اگر شما در مقابل ظلم در مقابل بی‌عدالتی صدا بلند نکنید شما از ظالم کل گناهکارتر هستید دوم حدیث شریف است که اگر کسی حق نمیگویه از جمله بنده های خدا گفته نمیشه اما من یک چیز از شما به نزد ژورنالیست که بسیار اون طرف تا میتونی طرف تا میتونی از شما سوال میکنم مثلا من در افغانستان من کسی یا جناب وردک صاحب که حداقل 18 سال یا 19 سال تحصیل کرده وقتی که من میشنوم که وزارت تحصیلات عالی یک مولای برای 500 نفر سند ماستری میده هیچ مکتبم نخونده یک روزم برای 1700 نفر سند لیسانس میده یک روزم مکتب نخونده به دل من درد بکنه یا نکنه من که 18 سال مکتب خوندم یک کس از کو میایه سند ماستری میگیره بگه در بدل بشکه من به تو سند میدم که بشکه زرد داشته باشه این انصاف است آیا همین حکومت افغانستان تمام مربوط به ولایت هلمند و قندهار و خوست و پکتیا است دیگه مردم افغانستان انسان نیستن خو شما سیدی صاحب مو خمدانه و زموږ مخدانه ده چې د یو چا ملاتړ وکړو په ټوله کې د ارزښتونو لپاره باید د غږ پورته شي کنن باس هم تاسو مو د استاد په توګه باس تر غوښتي د ارزښتونو د حقایق لپاره باس کوو زموږ مخه د حکومت ملاتړ یا نور نه دي څه ارزښت هغه وایو چې حق وایو به حقایق است که طالبان نسبت به حکومت گذشته 100% بهتر امنیت آوردن پروژه‌ای که حکومت گذشته به خاطر ناامنی که وجود داشت ساخته نتونست چون حال امنیت است و پروژه را فعال کردن خیر بینن ولی عدالت اسلامی و انسانی هم ما میخواهیم
صحیح شو. ډېره زیاته مننه. دې ته باید د حکومت ارزونه وکړي، له موږ یې مه پوښتئ او موږ د ولس او د ارزښتونو لپاره کار کوو. موږ داسې ټولو هغه څه چې حق وي د هماغه غږ به پورته کوو او باید ورته رسېدنه وشي. حکومتي چارواکي باید ورته رسېدنه وکړي. ډېره زیاته مننه سیدي صاحب. وردګ صاحب وروستی کې نظر مو اورو، وخت هم باز به راټولوو. وروستی نظر مثلا تاسو مسلک کار ډېر یو مقدس مسلک دی. د تاسو مسلک ته حکم کوي چې خپل مسلک ته وفادار اوسئ، خیانت مه کوئ. د تا تعهد دی د ملت سره، د تا تعهد دی د خدای سره. دغه خطه پورته کوي. د اوس سیدي صاحب غږیږي، زه غږیږم، که ته نه وې د تا کمرې نه وي ملت ته دغه څنګه ورسوو؟ د ولس پوښتنې دې رسوو. دغه یوه مفهوم ده. خپله د امارت غږ هم دغه رسنۍ رسوي، ګرچې یو تعدادو نور کوي تلویزیونونه ماتولو، میکروفونه قیدوي، تا غږ چا څوک ورسوي؟ یو موږ باید د حل لارې ډېرې واضح دي، ډېرې روښانه دي. کار اهل کار ته دغه باید ونه وي چې ته څوک د کوم ولایت خدای وکړه ټول د یوه ولایت وي، د یوه قوم وي چې اهل د کار وي. سیدي صاحب ډېرې ښو نقطو ته اشاره کوي. هغه هم یو استاد پوهنتون دی، زه تا ته وایم دی ما غږ اوري، هغه هم اوس عقده‌ای شوی دی. ولې یو عمر ته تحصیل وکړه، بیا شاګردان وروزه، آخر هم یعنی څه شي کنه. نو امارت ته لږ وخت ورکو. د امارت کامیابی په دوی کې ده چې ملت خپل کړي وي چې خان یې په یاران یې، چې زه ورسوم ته ورځم دغه دی. ما هم لږ وخت ورکوم. منتها یوه هیله زه نه کوم، د یو سپین ږیري په صفت هیله نه، عذر ورته کوم چې کار اهل د کار ته، کار اهل د کار ته ورکړي. ولې دغه ملک 15 کاله کېږي چې په بمو کې ژوند کا، په اور کې ژوند کا، حیثیتونه برباد دي. نو که ته غواړې چې یو آباد افغانستان، با عزت افغانستان، یو آزاد افغانستان چې د خپلو همسایګانو سم رقابت وکړي، چې هغه دې نه پرېږدي، یو سنګر یو سب کار اهل د کار ته. او زه دا نه وایم، ګوره علمي د روحانیون د موږ د ټولنې چراغونه دي. زه د یو مسلمان په صفت تاته یم، د یو افغان په صفت. ما د الفبا د لمونځ او اودس په وخت کې مې دغه عالم د دین اذان کړی چې مسلمان یم، مګرم یو شي ته متوجه اوسه چې دغه عالم د دین د ما د زړه عملیات نشي کولی. هغه مسلک دی، د ما د سترګو تداوي نشي کولی. بل مسلک دی. ما منظور ده دی چې د موږ کارونه ټول باید د اسلامي فرهنګ څخه په ټکر کې نه وي، د ملي موقف څخه په ټکر کې نه وي. کار اهل د کار ته وسپارو، ټول تشویق کو چې دا برباد شوی ملک بیرته موږ افغانان په پښو ودروو. که موږ یې ونه دروو، قسم یادوم درته، نه پاکستان دروي، نه ایران دروي، نه امریکا او نور دروي. موږ یې باید ودروو. او که موږ ګوډاګیان نه وو، باید جنګ ونه کړو، یو بل ته لاس ورکړو. دوی خو عمومي اعلان کړه. رښتیا درته یم، په اول کالو کې خو زه همدلته وم چې راغلم د عملیات د پارتلم، اسماعیل خان یې په هرات کې ونیوه. دونه موږ هم ګلیدلو، د زه نه غواړم بحث پرې وکړم، مګر دوی عفو عمومي ورته اعلان کړه. کله چې عفو عمومي اعلان کړه، بیا ولې تښتئ؟ نور غوندې دلته راشئ، که غیرت لرئ، که خاین نه یې ولې خایف یې؟ راشئ چې همدلته مبارزه وکړو. نور غوندې ورته ودرو چې هغه امارت ملا یا عالم د دینه دا کار نه درته منم. ختم. خلک مسلمانان دي، ولا درته مني. جوړ کړی یو کمیسیون د بیرته راتګ لپاره چا اسلامي امارات یو دا هم شرم دی، دا هم شرم دی چې زه د کمیسیون په لار راځم. ولې ما ته جوړ کړي؟ دا د ما ملک دی، د ما خاوره ده، دلته ما کور دی، د ما ملک ما ته د ناموس حیثیت لري. زه خپل ناموس راځم د کمیسیون اجازه وغواړم. دا ما ته بې غیرتي ده. ما ته یې وویل په جرمني کې چې عملیات مې وکړه، ویل ورقې ډکې کړه چې هغه مال زه دومره بې غیرته نه یم. زه د وردګ یم، 80,000 کوره قوم لرم، مبارزه مې کړې. زه خپل کور ته د چا په اجازه نه راځم. یعنې څه شی؟ دا د دې کور دی. امارت غږ نه ورته کوي. والله امارت او غرض نه لري، یعنی د اسلامي فرهنګ او د ملي هغه څه چې یو کار په ټکر کې نه وي. امارت د چا څه کار نه لري. را دي شي دوران افغانستان، ویجاړ افغانستان، دغه 15 کلنه تر جدي باید د موږ افغانان حل کړي. کوم افغانان؟ هغه علمي شخصیتونه چې اوس اکثرا وتلي دي. په ما بسواده باندې شي جوړوي. وخت کاملا پاتې. وردګ صاحب او سیدي صاحب له دواړو مېلمنو څخه مننه چې بحث کې مو ګډون وکړ. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. بحث پر همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.